هغه په ډیر جذباتی انداز کې ہوئے. دیکھو یہ ساری باتیں اتفاق نہیں ہرگز نہیں ہو سکتی. ان کو میری ہر چیز کا پتہ ہے, میری پسند ناپسند, میرے بولنے کا انداز تک وہ جانتا ہے. میں پاگل ہو رہی ہوں, پلیز ہیلپ می. او لکه د ماشومې په بړک بړک په ژړا شوه. قدرمنو بیا هرکلی او بیا ستړي مه شوه. دا ټولو ته پروګرام ادبزار دی او زه ستاسو کوربه یم ساقب افریدی. د افسانې په لوري ځمه او کومه افسانه چې درته ما یادوله چې څو ملګرو د ډېرې مودې نه رانه بیا غوښته، حالانکې یو ځل ما ویلې هم وه او بار بار چې دی دغه افسانه رانه ملګرو غوښتنه کوله، اخر مې پیدا کړه. ښکلې افسانه ده، د ذهین افریدي لیک دی او د دغه افسانې نوم دی فیک آی ډي. فیک آی ډي. که ملګري سوشل میډیا استعمال کوي، خاص کر فیسبوک وغیره یا ټویټر، نو هغې ته معلومه ده چې فیک آی ډي څه شی وي. دا به ووایم کوم خلک چې نه استعمالوي فیسبوک یا ټویټر یا بل چې کوم مدني رسنۍ دي، نو یوه داسې آی ډي یا داسې اکاونټ چا جوړ کړي وي په دې کې چې په حقیقت کې هغه کس نه وي، یا هلک وي د جینۍ په نوم یې جوړ کړي وي، یا جینۍ وي د هلک په نوم یې ځان ته اکاونټ یا آی ډي جوړه کړې وي، یا نر هم وي خو په بل نوم باندې یې جوړه کړې وي، د بل چا په نوم باندې د بل چا تصویر یې پرې لګولي وي، نو هغه فیک آی ډیز وي. بهرحال هغه یو ځان له بحث دی، خو د دغه افسانې نوم دی فیک آی ډي. نو په دغه هیله او په دغه امید یې در سره شریکومه چې ستاسو خوښه شي. یاده دې وي چې په دا کې ځینې کوم مکالمې دي، نو هغه په اردو کې هم دي، دې ته دې هم ستاسو پام وي. خو دې خبر ولې ماته هر ځل داسې محسوسېده چې هغه په یو لاعلاجه رنځخته ده. کړاغې سترګې یې ورغلې وې، د رنګه خو هسې هم توره غنم رنګې وه، خو بیا هم د ځوانۍ سره یې تت تت په اننګو کې ښکارېدله. خو نن سبا داسې زیړه زبېښلې وه لکه د وینې بوی پکې نه وي. په تېرو یو څو میاشتو کې ډېر بدلون پکې راغلی و. اول به لکه د هوسۍ په ترپکو ګرځېدله، اوس لکه چا په زور د خپلې اوږې په زور روانه کړې وي، پښې به یې د ځان پسې راښکلې. د وجود هر یو اندام یې ساختلې سست پست ړنګ بنګ ښکارېدو. هر انداز یې بدل شوی و، که څه پکې نه و بدل، نو هغه یې د اوربل لړونه و چې اوس به یې هم لکه د سمسور پسرلي په مړاو مړاو اننګو ټالونه وهل. بابا چې کله فری پیریډ کې په سټاپ روم کې ځان ته غلې ناسته ولیده، نو خدای شته چې ډېر به مې ورته زړه خفه شو. هغه خو بیخي بدله شوې وه. د هغې خپل نوم سایمه و، خو په ټول سکول کې په میس ناټي مشهوره وه. هر وخت به یې څه ناڅه ډرامه جوړه کړې وه، ټول سټاپ به یې په ټوکو ټکالو خندولو او خبرې به یې دومره زر زر کولې چې کله به په طبیعت کې وه نو په خبره پوهېدلې د هر چا د وس خبره نه وه. او ما به اکثر ورته داسې وخت کې ویل چې بیا یې ټاپ ګیر لګولی دی، خدایه خیر چرته ناڅاپه بریکر مخې ته را نه شي، مونږ ترې کوز که. او هغه به په کړس کړس په خندا شوه. ویل به یې چې افریدي آپ سدھر جاؤ ورنه پیټوږو میرے هاتو سے. او ما ته به د هغې دې خبرې ډېر خوند راکوله. خو نن سبا هغه ډېره غلې غلې وه. ما به ترې اکثر پوښتنه کوله چې څه چل شوی دی، ولې هر وخت خفه خفه یې؟ ته خو داسې غلې پلې نه وې اول. خو هغې به مختصر جواب راکړو چې کچھ نہیں ویسے ہی چپ ہوں، کوئی بات ہے ہی نہیں تو کیا بولو. یوه ورځ رنګ څه ډېر اوړېدلی غوندې و، نو ما ترې تپوس وکړو چې څه خو ضرور شته. د رنګه داسې بیماره ښکارې او سترګې دې هم پړسېدلې دي، څه چل دی ما ته خو ووایه که نه، کیدای شي زه دې څه مدد وکړی شم. هغې یوې ښې شېبې ته زما په لور سترګې راپورته کړې، یو نرۍ غوندې اسویلې یې وکړو، په نرو نرو شونډو یې 2-3 ځله ژبه تېره کړه، په ګچ لاس یې د اوربل هغه لړ چې هر وخت به یې په مخ رازنګېدو د غوږ د پاسه یې واړولو او ویې ویل کچھ نہیں میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر نے دوا دی ہے، 1-2 दिन में ٹھیک ہو جاؤں گی. او بیا یې په موبایل سر ور ټیټ کړ او زه هم ورپسې ډېر ټینګ نه شوم. زړه کې مې سوچ کولو چې د زنانه سل پټې ښکاره بیمارۍ وي، کیدای شي د شرمه یې حال نشي ویلی. 2-3 ورځې به تېرې وې چې یوه ورځ د سایمه مسج راغلو، لیکلي یو چې
आज आप पार्क जाओगे؟ زما روزانه روټین و چې هر مازدیګر به د سکول سره نږدې وړوکې غوندې پارک ته د وخت تېري دپاره تلم او په وړوکې غوندې شین چمن به مې سترګې سړولې. زه هم هغلته ناست وم، نو جواب کې مې ورته ولیکل چې زه هم هلته ناست یم. خیر خو دی، می بیا رہی ہوں جانا نہیں. هغې ځواب راکړو. زما دپاره دا څه نوې خبره نه وه. هغه مخکې هم څو ځله زما سره دلته راغلې وه او کله کله به زما سره د سمندر غاړې ته هم تله، خو خدای خبر ولې نن ما ته د هغې انتظار څه بل رنګې محسوسېده. بار بار به مې د پارک ګیټ ته کتل، په زړه کې مې یو عجیبه غوندې ناقلاري محسوسوله چې په هېڅ سبب یې نه پوهېدم. خیر هغه چې څنګه راغله، نو زه په لاشعوري توګه په یو مخ د هغې مخ ته ځیر شوم او د زیړي لمر په پلوشو کې راته د هغې مخ نور هم زیړ وښکارېدو. د سلام دعا نه پس یوه ښه شېبه دواړه غلي ناست وو، نه هغې څه ویل او نه ما. دواړو مخامخ وړو ته کتل چې لوبې یې کولې او په لوبو کې به د یو بل سره وران شو او لږ ساعت پس به بیا په لوبو سر شو. آپ سے ایک کام تھا، اصل میں پچھلے کئی مہینوں سے ایک پرابلم ہے جو لاکھ کوشش کے باوجود میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی. هغې زما په لور سترګې راپورته کړې او ویې ویل، د دې نه مخکې چې ما ورته خبرې ته ځان جوړ کړی وی، هغې په مخ رازنګېدونکې د ویښتو لړ په شا واړولو. آپ افسانے لکھتے हो ना، اس لیے سوچ آپ شاید کوئی مدد کر سکو. په سترګو کې نری اوښکې په ځلېدو شوې او په غریو نیولې آواز یې وویل. بے اختیاره زما د خولې نه وخوتل، جی ضرور، کیوں نہیں، ضرور کروں گا. هغې چې زما اضطراب ولیدو نو یو ساعت غلې شوه. د اوربل هغه لړې یو ځل بیا د غوږ د پاسه واړولو، لپټۍ په سر سمه کا او ویې ویل، میں نے آپ کو شبیر احمد کے بارے میں بتایا تھا نا، شاید ان کی فیس بک آئی ڈی بھی دی تھی آپ کو، وہ میرے پسندیدہ افسانہ نگار ہے، یاد آیا؟ جی ہاں یاد ہے اچھی طرح. کیا ہوا ان کو؟ ما زر په یوه ساه جواب ورکو او د زړه ناقلاري مې نور هم سوا شوه. د زړه درزا مې تیزه شوه او په یو مخ د هغې خولې ته داسې ځیر شوم لکه اوس به هغه څه خبره کوي او زما به زړه پړک وچوي. هغې یوه اوږده ساه راښکله. کچھ نہیں، اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو، انہیں کچھ نہیں ہوا. یو ساعت غلی شوه او بیا یې ورور غوندې وویل، مجھے انہوں نے پاگل کر دیا ہے. او ما ته داسې محسوسه شوه لکه زما د وجود د هر یو ویښته نه ورو ساه راخیږي او ټول وجود مې داسې سوړ او بې دمه غوندې شو او صرف قدرې مې د خولې نه ووتل او داسې راته ښکاره شوه لکه زه د هغې د زیړ رنګ په سبب پوهه شوی وم، لکه زما ټولو سوالونو ته هغې نن په یوه کرښه کې مجھے انہوں نے پاگل کر دیا ہے جواب راکړی وي. نہیں میرا وہ مطلب نہیں ہے. هغې داسې زر وویل لکه زما د زړه په کیفیت پوه شوي وي. پھر کیا مطلب، کیسے پاگل کیا ہے؟ ما ترې په لنډه ساه تپوسونه وکړل. وہ فیس بک پر اپنا ایک نیا ناول پوسٹ کر رہے. هغې زما د ځواب په ځای بیا د هغې خبره وکړه. تو کیا پہلے اب جا رہی ہو؟ سیدھے سے بتاؤ نا. زما اضطراب او تجسس نور هم زیات شو. اس ناول کا کردار میرے نام سے ہے، میرا مطلب اس ناول کے کردار کا نام سائمہ ہے. هغې په ویره وویل. تو کیا ہوا؟ یہ ایک اتفاق ہے. او زه د هغې په ویرې نور هم ناقلاره شوم. نہیں یہ اتفاق نہیں، اس کے ناول کا کردار صرف میرے نام سے نہیں ہے بلکہ اس کردار کا سب کچھ میرا ہے، یہاں تک اس کی شکل صورت، چال ڈال، رنگ قد اور جو تصویر انہوں نے ناول میں تراشی ہے سب میری ہے. هغې په ډېر جذباتي انداز کې وویل، دیکھو یہ ساری باتیں اتفاق نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتی. ان کو میری ہر چیز کا پتہ ہے، میری پسند ناپسند، میرے بولنے کا انداز تک وہ جانتا ہے. میں پاگل ہو رہی ہوں، پلیز ہیلپ می. او لکه د ماشومې په بړک په ژړا شوه. زما زړه غوښتل چې هغه ځان ته راجوخته کړم، خو چې ګیر چاپېره خلکو ته مې پام شو نو صرف خپل لاس مې د هغې په لاس کېښودو او تسلي مې ورکړه چې جاړه ما دا صرف یو اتفاق کیدی شي، نور هیڅ نه. خو د هغې پوخ یقین جوړ شوی و چې هغه ناول نه بلکې هم د هغې خپله د ژوند کیسه ده. او د هغې د پوخ یقین په وجه زما هم تجسس زیات شو. په فیسبوک مې د شبیر احمد هغه ناول لوستل پیل کړه. هغه سلسله وار ناول
په ټوکونو کې خپرولو، او چې څومره ناول په مخ کې تلو نو هومره د صایمې ویره او ناقلاري زیاتېده. ما به ډېرې تسلۍ ورکولې خو په هغې هېڅ اثر نه کولو. د هغې په اعصابو هغه د ناول کردار داسې راخور شوی و چې یوه شپه د نیمې شپې یې ما ته فون وکړو چې پارک ته راشه. د اواز نه یې داسې ښکارېده لکه ډېرې ژړلې وي. زه چې پارک ته ورغلم نو بیله سیله د پارک په منځ کې ولاړه وه. زه چې څنګه ورنږدې شوم نو د بړک بړک په ژړا شوه और नज़दीक शुआ पर सलगो की हुए में और एक पल भी असद के बिना नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझे असद के पास ले चलो, मैं इनके बगैर मर जाऊंगी। प्लीज़ मेरा इनके साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आज इनसे न मिली तो फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। इनकी शादी की तारीख पक्की हो चुकी है। प्लीज़ प्लीज़ یو ساعت ته خو زه په دې سوچ کې لاړم چې څوک اسد، کوم اسد. خو بیا زر ذهن ته راغلو چې اسد خو د هغه ناول د هیرو کردار دی. او بے اختیار में दखुले नहीं हुआ चगा हुआ था, तुम सच में पागल हो गई हो. वो सिर्फ एक नावल का किरदार है और कुछ नहीं. इसका कोई वजूद नहीं. समझी नहीं तुम नहीं समझ रहे हो. असद रोजाना मेरे कमरे में आता है, मैं इनकी बातें सुनती हूँ, मुझे उनके जिस्म की खुशबू महसूस होती है. वो जब मेरे पास आते हैं इनकी सांसों की गर्मी मेरी रूह में उतर जाती है. और तुम कहते हो कि वो एक नावल का किरदार है. हरगिज नहीं. किरदार किसी के पास नहीं जा सकते. किरदार किसी को आधी रात को बाहर पार्क में नहीं बुलाते. هغه په یو سال لګیا و چې ما خبره رئیسانه کا. देखो साइमा ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है. इस नावल का किरदार आपके हिसाब पर सवार है. चलो घर चलते हैं, कल मैं खुद आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र न करो. माँ आगे था पमीना तसली वर्का. आफरीदी मैं पागल नहीं हूँ, प्लीज़ मेरा यकीन करो. हम रोज़ यहाँ रात को मिलते हैं और फजर की नमाज तक वो मुझे अपने साथ यहाँ बिठाता है. आहिस्ता आहिस्ता मेरे बालों में उंगलियाँ फेरता है, मीठी मीठी बातें करता है. देखो इनकी आवाज़ अब भी मेरे कानों में मीठी मीठी धुन की तरह बजती है. और जब वो मेरे माथे पर अपना हाथ रखता है तो मेरी रूह तक इसकी अंच पर मचल जाती है. प्लीज़ आप मुझे मेरे असद से मिलवा दो. इसकी अम्मी इसकी शादी करवाने वाली है और वो हमेशा के लिए मुझसे दूर दुबई जाने वाले हैं. प्लीज़ कुछ करो. मुझे पता है आप कर सकते हो. आप भी एक अफसाना निगार हो, आप मेरी हालत समझ सकते हो. هغه په یو مخ لګیا و, مینتونه یې کول, په چغو یې ژړل او ما د مټ نه نیولې د کور پورې راوسته او خپل کور ته روان شو. بله ورځ سم د ماښامه زما زړه بې واره ټوپونه وهل. د سایمې د اوربل هغه لړ راته په بار بار مخې ته کېدو او په شدت سره مې په زړه کې یو عجیبه غوندې خواهش په غرغنډه و چې کاش یو ځل مې هغه د اوربل لړ په خپلو لاسونو کې محسوس کړی وی. د کوم په خوشبویي به چې تل زما روح او زړه نه لکه لاره کېدو. نن په ما یوه شیبه لکه د قیامت تېرېدا. زړه مې نری دردېدو. مرۍ مې ماته وه. په یو دوه کې راګیروم. ګړۍ ته مې ساعت په ساعت کتل. خدای خبر نن ولې دا وخت په یو ځای ولاړو چې 9 بجو ته څومره وخت کمېدو. زما د زړه درزا سیوا کېده, روح مې ناکلاره کېدو. او څنګه چې 9 بجې شوې بې اختیاره مې د خولې نه اوږده سویلې ووتو. لیپټاپ مې بند کو او بره چت ته وختم. یوه ښه شیبه د ښار د رنګارنګ رڼاګانو په تماشا وم. خو خدای خبر ولې نن د ښار ټولې رڼاګانې لکه د سایمې د مخ زیړې زبېښلې تتې ښکارېدې. زه لا د ښار د رڼاګانو په تصور کې ډوب وم چې د ذهن په پرده مې د یاد لیدکې بل شو او را یاد شو چې بېګا د اویدو کېدو نه مخکې چې ما موبایل په سایلنټ کړی دی نو تر اوسه په سایلنټ دی. خدای خبر څومره خلکو به ټلیفونونه کړي وي. زر مې د جیب نه موبایل راوویستو نو پوره 14 مسکالونه او 14 مسیجونه پراته وو. چې مسکالونه مې پرانیستو نو په یو ټوپ مې زړه سم خولې ته راغلو. دا ټول ټلیفونونه سایمې کړي وو. زر مې میسجونه خلاص کړه. په هر میسج کې فقط प्लीज़ 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 फ़ोन उठा लो, प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती لیکلي وو. چې آخري میسج مې پرانیستو نو د هیبته مې زړه پښو ته پرېوتو. په ټول وجود مې غونې زیږ شو. ویښته را باندې ببر ودرېدل, سترګې را باندې تورې شوې. प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ मुझे असद से मिलवा दो. मैं इनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती. आप ऐसा नहीं कर सकते. आप इनकी शादी किसी और के साथ नहीं करवा सकती. मुझे पता है आप ही एक वाहिद शख्स है जो मुझे असद से मिलवा सकते हो.
मुझे पता है आप ही ये शादी रुकवा सकते हो, मुझे पता है आप ही इस किरदार के तख्लीकार हो, प्लीज़ मुझसे मेरे असद मत छीनना. زما د خپو لاندې ځمک په رپېدو شو، اسمان په تاوېدو شو، په منډه منډه په غورځېدو په پاسېدو کمرې ته راغلم، لیپټاپ مې خلاص کو، په رپېدونکو لاسونو مې شبیر احمد آی ډي د آخري پوسټ د ډیلیټ کولو په خاطر خلاصه کړه، او چې نوټیفیکیشن مې ولیدو سایما فیری لایک یور پوسټ، د پښو نه مې بیخي ساه وخته. او خدای خبر څنګه په منډه هغه پارک ته راغلم، او سایمه لکه زما د ناول د کردار غوڅ مړوندونه د سرو وینو په ډنډ کې پرانیستې سترګې د پارک په منځ کې پرته وه.